دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت پورے خبر میں کڑے وا چی غار حرا کے دا آیتون نازل شو دا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. او بیا نبی علیہ السلام مبارک کور تراغے کور تا جسنگ نبی علیہ السلام راننا وطا نو پا نبی علیہ السلام دا یخت برالا طول وجود رپیدو او حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی چھے ما باندے صدر واچوے زملونی زملونی تزمیل یو شی پا یو صادر کے انغختے دلو طویل کے گی ما پا صادر کے انغاڑے پا ما صادر راوا چھوے. نبی علیہ السلام دیر دا ادب و دا احترام زندگی تیرا کرے دا آداب چا بے قدر کرو دلتوی زملونی پا ما صادر راوا چھوے دا جمع خطاب دے زملینی نوی یواز خدیجے تا بلکہ دیکھے لکہ یو سڑے چاہتوی تسنگے ہو یا تاسو سنگے دا ادب و دا احترام لفظ استعمال ہے. زملینی کویلے وی دامانا بو جتا پا ما صادر واچوا زملونی تاسو پا ما صادر واچوے دا عزت الفاظ دی دخپلی بی بی سر ہم کور کی چخپلی بی بی سر خبر کئی یا بی بی دخپل خاون سر خبر کئی نو دا احترام و دا عزت الفاظ بے استعمالی. بی بی رضیات و خیال و حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرے پہ صادر ورواچو او چلک ساتھ تیر شو فوراں دے تپوس نکی جسا چل دے قدرے گا چدے لگ دمشی بعض خلقی نا پوئے یو کور نبار راشی و لگ پا تکلیفی در سچل شوی سچل ساڑی ہوئی تلگ ما پریدا یو پوٹے دمشما نو بیا بدا تالوے ما نو بی بی خدیجہ تی زرد پوستن دی جی سچل شوی دی دا ولی را پیگی دا صادر ولی چھے لگ اغی پہ صادر واچو چھ نبی علیہ السلام لگ پا قلار شو او اتمینان سر شو فلما ذهب عنه الراو چھ گبراہت لگ ختم شو او دا وجود اگا یقوال لگ برابر شو نو بیات تفوز کی سچل شوے دے پتا سو سا مسئلہ دا حضرت نو نبی علیہ السلام مترولت قصہ بیان اس پیغمبر علیہ السلام مبارک دا وجود را پیدا والے نو اسم چے پچا گبراہت راشی نو وجود یک پخشی خولی دا وجود نو بیگی دا قانون دے او چه خولا او بیگی دا وجودنا او پلار بندر روانی دا غرنا را کزیگی یا خوا پی لگی چه پلار رازی یا خوا پی لگی نو اغیخ هوا سرا بیا دا بندر دا وجود را پیگی او یا خوال پی راشی دا دی وجه دا نبی علیہ السلام پا وجود حالانکہ وہ چه براتلا دا حضور پاک نبا خولے بیدے اغینا خو معلومیگی چه وجود گرم شی او زورنا مولا ورکل حضرت جبریل علیہ السلام پا غار حرا کے نو آغی سر خوالیو بیدلے پلارا یخشوی ہوا سرا نو یخنی پرار نو خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفورن یو ٹکے وی وی لقد خشیتو علی نفسی دو پدانو یریدما تولا قشای و توقع دغرنگی یو پرشتر علا و زیدان سرا ترغال با سلم او مال زورون راکرل او دا ٹکی راتو چی اقرأ بسم ربک اللذی خلق او تاسو تما تیرہ جمعہ غالباً ویلیو حضرت امام زہری علوی تابعی دے ابن شہاب زہری وطوئی محمد ابن عبداللہ ابن عبیداللہ ابن شہاب زہری دالوی محدث دے او تابعی دے او زمان دا احادیث پا جمع او پا ترتیب کی او پا تدوین کی دا دیر علوی ایسا دا اغلی کی دا غپ سند باندے اغوی او پا بے حقیقم دا روایت شتا چی جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تا جدا زورون ورکل
او دا تلاوت دا اقرأ بسم ربک الذی خلق وتوقوی نو تدوی چې انک نبی حق ته ګورې رښتونی پیغمبر دا ټکی وته پړم بيځلوي نو شک د پیغمبر علیه السلام په دې کې نو چې د نبی نه ما یقین پیدا شو چې د نبی فرشته ولیدل آیاتونه واورېدل شق صدر شو وتفتل چې نه درس ته نه تکلیف تا نوی نشتا زخم فوري ټیک شو شق صدر د دې مخ کې بشوي دي یقین محکم حاصل چې د خدای پیغمبر اوس دلته زموږ طالبان سوال کوي چې دا یا رب ولی بیا پیغمبر یریږي ولی چې نبی علیہ السلام فرمایي لقد خشیت علی نفسی ویریدم او بی بی خدیجه رضی اللہ عنہ ولا ډاډ ورکوي تسلی ورکوي دا ولې درونو نبوت سره یاره څه منافي خبره نه ده انسان چې په دنیا کې اوسېږي ګبراهټ خامخا راځي حضرت ابراهیم علیہ السلام له چې فرشتې کوم وخت راغلې او دا فرشتې تلې د لوط علیہ السلام د قوم د هلاکت دپاره فرشتې روانې دي نو ابراهیم علیہ السلام فورا لار قرآن شریف کې الله فرمایي فما لبث ان جاء بعجل حنیذ یو رویت سخی ولا رویت کا هغه ولا رویت کا او ولا پوخ کا فورا یې میلمنو لراوړو وته مخې ته کېښود چې هغه سخی ورته رویت کړی کېښوده نو هغې میلمنو هغه خوراک نه خوړه دغه زمانه کې به دا قانون و چې چا به ډاکه پچه وغورځوله نو دا هغه خلکو خوراک به یې نه خوړ اوس د دې زمانې په شانتې نه ده چې څوک ډاکه وغورځوي او ورشي هغه کور ته نو لاول د فرج نه ټول سامان راولي او خوري دې زمانې اخبار کې اکثر راځي ډاکې وغورځول او ټول سامان یې یوړو د کور خلک یې وتړل او دا چل وشو دا چل وشو اوس یې لیکلي چې فرج کې کم خوراک پروت و میوې هغه ټولې وخوړلې هم چې خوراک وخوري الله مسلمان کم حد ته ورسېدو څه حیران هر یو سړی دا دعوه کوي چې د پیغمبر علیه السلام عاشق یم او د امتي ما او د سفارش امید هم کوي لیکن طریقه د پیغمبر باندې څوک هم نه دي روان اکسیډنټ چې وشي او خلک پکې مړه شي نو دا ظالمان ورشي څوک ته ګاډی وباسي او څوک ته د جیب نه پیسې وباسي داسې ده که نه په کور کې ډاکه واچي خوراک وخوري ځان له خوراک ګرم کې هغه وخوري هغې نه پس سامان یوسي ته د کوم ځای نه مسلمان شوې آیا د پیغمبر طریقه ده نبی علیہ السلام دین راغلی امت ته دا چیزونه ښودلي دي نو دا هغه زمانې چې کوم غله ډاکوان به وغي چې به ډاکه وغورځوله نو هغه کور کې به یې خوراک نه کوه نو چې فلما رأى ایدیهم لا تصل چې ویې کتل چې د دې مېلمنو ګوتې خو دې خوراک له نه ورځي نو ابراهیم علیہ السلام ویېرېد اوهو دا جو څه ډاکوان راغلی که څه مسله چې هغې پوه شو نو وایي نه ګورې لکه یاره پیدا نه کې انا رسل رب د ستاسو د رب ستا د رب استازي یو فرشتې یو انا ارسلنا الى قوم لوط د لوط علیه السلام قوم له روان یو خو تاله یو خوشخبري د دوی درکو نو تا سره مو ځکه لږه دمه واغېسته نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلما ذهب عن ابراهیم الراو چې د ابراهیم علیه السلام نه یاره ختمه شوه نو بیا ورسره بحث شروع کړو چې دا د مارواره دی هغه سره به څه کوي دا قوم ولې هلاکوي یاره ترې ختمه شوه پته ولګېده که نه چې به پیغمبرانو یاره راځي ابراهیم علیه السلام د ډېرو پیغمبرانو نیکه دی څومره لوی شخصیت دی یا حضرت موسی علیه السلام چې کله په کوه طور ته لاړ او د الله ملاقات یې وکړ او الله ورته فرعون له لاړ شه وی الله هغه سره خو زه څه به وکړم خو لوی بادشاه دی او بل د هغې په ما مرګ پورې د سړی مې وجلی دی څه به کومه الله وی ولېږه داسې معجزې در کومه چې دی به تا ته ټرک به هم نشي کولی وی دا کونټۍ دی وغورځو چې څنګه موسی علیه السلام کونټۍ وغورځول هغې نه یو اجدها خامار جوړ شو نو موسی علیه السلام ترې وروسته شو چې ټک راله رانه کړي دا څه شو الله ورته څه وی لا تخف مه یېرېږه ونه یېرېږه فأوجس في نفسه خيفة موسى موسى پڑھ کے یار آ
اللہ ولی انہو لا تخف بلدے راضی انہو لا یخاف لدی المرسلون میں ارے پاک کوا در سارے ورب موسیٰ علیہ السلام دا دے گبراہٹ راغلے دے یرا پہ راغلے دے نو یرا پا پیغمبر رازی دا فطری شے دے طبعی شے دے ولی رونو یو پا اللہ یرا نرازی کیا باندے یرا نرازی دا فرق شو دا پیغمبر و دخلے پیغمبر اللہ دا سے کمالات والکری دی کہ دا بعضی چیزوں با پیرازی کہ تو تا خودے ہونا بے غاق بم خوگی گی شہد کی گی ستڑے بم پیرازی لوگا بم پیرازی بیماری بم رازی تب بم رازی گھبراہٹ او یر بم پیرازی دنیا کی اسی کے انسان دے اعلیٰ کامل شخصیت انسانانوں کے کامل انسان دے روی انسان روی بشر لیکن گھبراہٹ یر رازی نو کپا نبی علیہ السلام یر رالا نو دا سب خبر خونا او یر نسلا وجہ نو سرالا پا نبی علیہ السلام پا دیمزان پوئے کا علماء مختلفی وجہ لیکی خستاسو دا پاراستان وجہ در طویب یر پا دیر آلا چی پا یوزان لزے کے دا غر پسر کے پا یو غار کے سر ناشنا خلق ملو چی نو یر رازی کے نرازی یو خدا شو ناشنا خلق ملو شو دویم زرے والا سیری کر چاڑی چاکوان اور پسے رو باسی یر پا نرازی او دا دنیا خلق رال الپتلکی وصارو تلیل بعد تمکی جو مکی ویلیو یر نرازی او بیا جبریل علیہ السلام ذات ترا ترغال استو سو زرے را ترغال استو نو دا جبریل خو ملکیت تفاده کے اغفل سر وردن نکی پکے جزا بطالا بار بار رازمہ نو چی لب مانوسیت انس پیدا شی مین پیدا شی نو دیسا امیرا پیدا کیگی او بلا سا خبرا بلا داتا کی جتا پیغمبر دایا بتاوی تعالی اللہ نبوت در که پیغمبری دل در پرا نو یرا دار رالا چی در دروین قوم سر مقابلہ بیدا اس بسکو لقد خشیتو علی نفسی آغاوا دمازی سی غدا آغاوا او یریتا رکی میں یرا رالا اغا ٹیب سرا ولی پی یرا رالا ٹیب سرا لوی قوم سر مقابلہ دا تو یو خوادی دا پکیا کے تنہا بالخیم آسان خبر دے خلق سر بسکم سوک با میں مخالف شی سوک با میں دشمن شی چا سر مروان رازی والتا کول با پکی رازی او نور نقریب پہ خرید دا خودیر اسکران کار دا بس چل کی گی گبراہت را بی بی و خیار دا تری وجہ نا گبراہت یارا را نوری وجہ مولامو ذکر کردی غستاز و دا پاردا کافی دا نو بی بی و تسوئی پام کرو ایرا خو خبیبی بیام خبیبی خدا چه خدای ناغا خدای حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خیار بی بی دا پاک دامن بی بی دا او اللہ پاک حکمت ہم داو چی دا نبی علیہ السلام عمر 25 سال دنو دا سلویختو کالو وا چی دی وقت کی نبی علیہ السلام دا سلویختو ری دا 50 کالو دا سکا دا نبی علیہ السلام نا پا عمر کی کشرا وا نو کشرا خضا چی عمر کمی غبا لارا پیدلا او لا سنا گوری پام کا و چاہتا غگو نکی گوری او سو بدی ملکی او دا چل بوشی کشر انسان خو یریگی کنا تاریخ عمر پوخو پتر و تاکتا و تمعلومو ایک اللہ ہیرگزو نا یریگی پام کوا صحابہ دا تاک دے خلقو تغوی لگل مرگری کی انکا لتصل الرحم تاکہ خو یو صفت دا دے چی خلقو سلسل رحمی کے ټول خپل خپلوان د تداسې نږدې دي هر یو مشر د خپل دوی په نظر ګوري هر امزول د خپل رور په نظر ګوري هر کشر د پلار په نظر ګوري هر چا لمنډې وي نو لومبۍ خبره خلکو ته د خپل رشتې نه مخالفت شروع کېږي نو رشته دارانو سره د صلې رحمي ډېره مضبوطه ده ابدي ملګري رشته دې ملګري وتحمل الکل خلقو نا بوجو نا اچھتے عام و خلقو تا فیدی رسے پلا رسو کروان دی غوٹا و سارا دا کیتے دروالی پوگا کیرے زنانا سارا پیٹے دے تا دے پان در راوا او نور بوجو نا دا خو حسی بوج دے معنوی بوجو نا سو ٹنشن کے پروتے تسلی والا ورکے ہر چاہ سارا پغم کے زال شریکے خلقو نا فیدی ورکے اسی معنوی ہر قسم بوجھ دا خلقو نا اچھتے تقر الزیف ملمانو ملمستیاک ہے نو خپل بری مخپل شیعی سر سے لے رہی میں کہ
او دا چې کوم غریبانان خلق دي او دا د وطن خلق دي سره بوجون او چته دا بم د سره مرګري وي خدي وسره کړی دي او د بهر خلق ملمانه غوله ملمستیا ورکه ابد مرګري وي ابم در سره مرګرتیا وکي وتعين على نوائب الحق او چې چا باندې داسې د سچه مسله راغلي د ګناه نه سچه مسله راغلي او په هغه بوجي هغه کې دې ورسره پوره مدد کړی تا چې خدا خو صفتونه دي خلکو سره امدادونه کې دا صفت نبی علیہ السلام له ټاټ ور او پیغمبر علیہ السلام له زړه مضبوط کړ بیا ورته سوي وی دا چې چل کو زما د تر اوس خدیجه رضی الله عنها پوه شوه خو لږه خبره نوره مضبوطی بله د تر زوی مې ورقه ابن نوفل دی د پخوانو کتابونو عالم هغه له زو هغه نه به لږ معلومات والو لږ تسلي بدله درکړي مطلب یې دا و چې موږ تسلي ورکړي نو د اول خدیجه ځان لته دا خبر کړی دی چې دا هغه معلومات غشتي راسته نه قصر الټه خبره ونکړي چې هغه ته قصه کړې دا هغه پوه شوی دی چې ګورې خاوند لوی شخصیت جوړ شو لوی تاج ورپسر شو نو بیا وروسته نبی علیہ السلام بوت دا دې ته هوښیاره کړه دې زمانه کې نه کوي سړی چې چتا کور ته لاړ شي یاره استاد جی تقریر وکړو او وی چې تاسو بچو باندې قرآن یاد کې جمعات ته بچی لېږي مور زبدا قرآن یاد کو نه ګورې ټول سکول سبق بدنه پاتې شي نن سبا د کور خلق د دین په لار کې رکاوټ خلق خاوله مور او پلار بچو له د دین په لار کې نن رکاوټ دی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها رکاوټ نه دی خدیجه رضی الله عنها وتسوي تکړه شوی اسم نشته الله به مدد کوي او څوک به مخالفت نه کوي نو لاول لاړه ورقه له دې خيارتوب ته ګوره چې پته ولګېده چې ورقه به ورته خبرې کوي نو نبي علیہ السلام یې وویل چې بویه ته څنګه هغه ته وایي دنه خبرې واوره ډېر واره نه کشر ته خلک راوړه اسمع من ابن اخي او ورته وایي وایه کنه یا ابن اخي ماذا ترى څه وینې راوینې ما ته پوره حالات ووایه نو نبی علیہ السلام ورته ټول خبره وکړه چې څه یې لیدلي نو ورقه ورته سوی او ورته وایي هذا الناموس الذي دا هغه فرشته ده نزله چې دا نازله شوې وه علی موسی په موسی علیه السلام باندې دا هغه فرشته ده دې نه څه معلومه شوه فرشته چې نازلېږي په موسی او هغه پیغمبر علیه السلام ته راشي نو د پیغمبر د پیغمبرۍ تصدیق شو دا پیرې نه دی دا بلا نه ده دا بو نه دی دا تصدیق نه دی دا فرشته و مقربه او بیا فرشته کې ناموس هغه پټ چې څوک دله پټ خبر راوړي او د خیر خبر راوړي هغې ته ناموس وایي د دې مقابل جاسوس دی هغه د شر خبره معلوموي په دې غوږونو سترګو پټه طریقې سره شر کې ګوتې وایي ناموس په پټه طریقه خیر کې ګوتې وایي دا هغه فرشته ده چې په موسی علیه السلام نازل یا لیتنی فی حاجت ارمان چې ستا د پیغمبرۍ په زمانه کې زه ښه مضبوط او قوي او ترندوس وې او ما د سره مدد کړی وي اذ یخرجک قوم چې ستا دا قوم ستا د وطن نه وباسي او ما دې مدد کړی نو نبي علیه السلام خو پوه شو او مخرجیهم دا قوم به ما وباسي زما دا لوی قوم چې دی او زما دا لوی خاندان چې دی او دې قوم سره چې ما ښېګړې کړي دي او کو سره کوم او جون مې دا ایماندارۍ کم تېر کړی دی وی او ټیک دا خبره ده خو زه له پخوانو کتابونو په نقشه درته وایم چې ستا غوندې خبرې چا کړي دي نو هغه وښکلی شوي افسوس چې زه وې او زه دې ښه مضبوط مدد وکړم کلک مدد دې وکړم افسوس چې هغه وخت کې د جمدې یو کلک مدد دې وکړم
ورقه د نبی علیہ السلام د خبرو تصدیق کوي او ګناه دومره پورې تصدیق یې وکړ چې دا فرشته تعالی راغلی ده او دا خبرې دي د دوکې خبرې د فریب خبرې نه دي خبرې دي درست دي دې پسې سماله مې همشب حدیث کې راځي چې درانګې تیر نه کا ورقه سمو د پس وفات شو بیا رسول حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د ورقه نه تپوس کړ دا نبی علیہ السلام نه تپوس کړی دی وی دا الله رسوله چې ورقه به څه پوزیشن کې ځکه تا خو هغه دعوت لا نه دی ورکړی ځکه د ایمان اظهار نه دی کړی او هغه اذعان او تصدیق لا نه دی کړی خو لیکن دونه خو یو منه ده که نه ستا رد خو یو نه که که نه نبی علیہ السلام کو فرمایي د دعوت د نبوت نه مخکې وفات شوی دی نبی علیہ السلام ما په خوب کې لیدلی دی په ډېر ښه حالت مې لیدلی دی او په سپینه جامه کې مې لیدلی دی او په خوب کې چې څوک په سپینه جامه وویني په ښه حالت کې دا د هغه د جنت نه دا د هغه د جنت 3 کاله رونو وحی باندې 3 سال مکمل دې 3 کاله کې به نبی علیہ السلام غار حرا ته تک ومقصد خپل معمول مطابق خپل عبادت پې کوو او تنگ به شو کله کله هغه حالت به د فرشتې ورته را یادېده وی کله به وی د غر دې څوکې ته خېجم او ځان ترې راغړم داسې به یې تنګ شو نو ورته به آواز وشو چې مه کوه ګورې ته رښتونی پیغمبر یې دا کارونه 3 سال پس بنابر قول راجحه 3 کاله پس د غار حرا نه بیا را روان هغه فرشته بخاري شریف کې راځي چې مخکې په غار حرا کې لیدلې وه هغه په یو کرسی ولیدله یو ډز وشو ډز چې بله وکتل فرشته په یو کرسی ناسته او د هغه په دې وزرو د اسمان دا ټوله غاړه ډکه چې د ولیدله بیا په هیبت راغی بیا راغی کور ته چې راغی بیا بیبي ته وایي دسترونی په ما څادر واچوئ دسترونی د سار په عربۍ کې هغې څادر ته وایي چې سړی یې شعار هغې ته وایي چې د وجود سره لګېدلې کومه جامه د سار هغې ته وایي چې هغه د پاسه څه جامه وي لکه دا کوټ شو مثلا بلستر شوه څادر شو واسکټ شو دسترونی جامو د پاسه را باندې یو څادر را واچوي څادر یې پرې واچو سملاست چې سملاست دې وخت کې فرشته راورسېدله دروازې مخې ته یې اواز وله ورکړ یا ایها المدثر قم اے صادر غشتن کیا بس ډیوټي شروع شو دومره زر هغه دی د سید جبریل علیه السلام راورسېد کومه فرشته چې الله د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ ملګرتیا له مقرر کړې یا د نورو پیغمبرانو د پیغمبرو ملګرتیا له وحی ورته راوړي جبریل علیه السلام دا ډېر مضبوط طاقت خدای ورکړی روح القدس وته پاک روح یو ځل د نبی علیہ السلام تپوس وکړو د دې ځمکې نه اسمانه پورې د تیز سورلی د 500 کالو مزل هغه لومړي اسمان نه دویم اسمانه پورې بیا د تیز سورلی لکه راکټ شو راکټ نه خدای خبر میزایل شو خدای خبر چې هغې نه به تیز سره وځي هغه اسمان نه بله پورې د 500 سال مزل دویم نه درېیمه پورې د 500 کالو مزل درېیم نه څلورمه پورې د 500 کالو مزل څلورم نه پنځم اسمانه پورې 500 کالو مزل د هر اسمان نه بله پورې 500 کالو مزل اووم اسمانه پورې 500 کالو مزل د شپږم او د اووم او د اووم اسمان نه بیا ته الله بره پورې د عرشه پورې بیا خو پته نشته چې څومره مزل نو جبریل علیہ السلام نه تپوس کوي نبی علیہ السلام وی ته چې وحی ماله راوړې هغه د الله د عرش نه راوالی او دلته راځې څومره ټیم لګېږي او بلا مزل دی که وی چې زه هغه ځای نه وحی د الله نه راوالم نو زه ډېر دا سکنډ او منټ خو پکې اوس راغلي که هغه زمانه کې خو سکنډونه او منټونه نه وو که نه زه به د تعبیر ته کولی نه شي دومره زر را رسم چې انسان د خپله سترګه هم نیله پورې چې زه را رسېدم دومره تېزی کې را رسېدم
انسان له الله دا طاقت ورکړي وای ولې دا سليمان عليه السلام چې میټینګ کاو د مرګرو سره او د بلقیس تخت بسو کړو ايكم ياتيني بعرشها یو عفریت یو سرکشه پیریو قال عفریت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك دومره سات کې به دل رو رسوما ته تو څومره سات کې پاسه زیبما تاکبا مرانی بیا برا رسای دلتا لاناسته دلتا زنبا و بیا برا رسوما دومره سات کې لکه تجې پاسه نه دې نظر غواړو دې نظر غواړو قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك وزبد لدسترك درك نام ذره ورسو چا سره چې اسم اعظم ولاوي سترګې رب نه در ذره رسوما نو چې الله بندلا د خدای د نوم طاقت ته الذي عنده علم من الكتاب ملاسد الذي عنده علم من الكتاب كم چې ملاسب ورسره عالم ورسره او اسم اعظم یادو نو چې یو عالم له خدای پاک د الله د نوم د وجنه دومره طاقت ورکړي چې د سترګې درپنه د بلقیس تخت ته را رسي د سبا نه نو تو وایي چې جبرئیل علیه السلام سره څومره طاقت او څومره طاقت خدای ورکړي د لوط علیه السلام قوم چې تباه کو د وزر یو پټې غوندې حصې ځمکې لاندې کړه او اوچته او الاوړې راوغورځول او په اواز کې څونه طاقت پیدا کړی دی چې جو چغې وویله په سمودیانو په عادیانو باندې نو ټول الاوړې پراتو یو چغې سره ټول بیا مردار مونږ پراتو دومره طاقت الله ښکلی څومره جبريل علیہ السلام کله به د انسان په شکل مراد په مدینه منوره کې یو صحابي حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه اړه ښکلی عجیب په لاره تنو په دې مخ به روبان اچو روبان دا مخ مې سوکنینی ولې خشته دومره چې یارېده به چې څوک ښځې په زنانه په لار په مخ راځي څوک په ګناه کې مبتلا نشي خلی را باندې اشتقانه نشي دومره ښکلي دی به عموما د هغه په شکل یو ځل نبي علیه السلام سره ناست و جبریل علیه السلام خبرې کولې نو لا نو عایشې نه تپوس وکړه عایشې دا سړی دې پېژنې چې ما سره ناست و یو د الله رسول وي څوک و وی دحیه کلبي و وی نه جبریل علیه السلام او کله به د عام انسان په شکل یو ځل راغی نبي علیه السلام ته کېناست تور سره دې خشتا د ځوانۍ شکل یې دی د سفر ساثار پې نشته او نیغ راننوته او د پیغمبر علیه السلام سره د ادب په شکل کېناسته او کونډه د حضور پاک کونډو ته مخامخ کړلې مبارک او د نبي علیه السلام نه یو څو تپوسونه وکړل صحابه یو بل ته کتل دا پېژنې وی نه بل یې ته پېژنې نه ایمان څه شی دی جواب یې ورکړ بیا تپوسو کې اسلام څه ته وایي جواب یې ورکړ بیا د نبي علیه السلام تپوسو کې احسان څه ته وایي نبي علیه السلام جواب ورکړ بیا وی د قیامت وی ما ته پته نه لګي تا ته چې پته نشته ما ته پته نشته وایي نښې به یې درته وښیم نو نبي علیه السلام ورته د قیامت نښې بیان کړې الله نو نبي علیه السلام صحابو ته وی ردو علی هذا الرجل وی دا سړی ما ته واپس کې مطلب یې دا و چې د خلکو ته پوره پته ولګي نو صحابه په لارو کوڅو کې ورپسې په منډو ترډو چې سړی یې پیدا نه کړ وی راځئ کښېنئ نه شی واپس کړو وی صاحب څوک و وی هذا جبریلو یعلمکم دینکم تاسو ته دین ښاو ما نه تپوس کو چې تاسو دین زده کړئ او کله به لیټم شو یو ځل نبی علیہ السلام دې تپوس وکړو دی به چونکې الله نه راته استازی د الله نو نبی علیہ السلام به ډېر زیات ورته خوشحاله ډېر به خوشحاله نو یو ځل دې نبی علیہ السلام تپوس وکړو وی ته موږ له دا چې راځې لږ زر راځه که زیات نه راځې
وما نتنزل الا بامر ربك بغیر د خدای د حکم نه نشم راځي الله چې وی دل راځم چې نه وی دل نشم راځي دا فرشتہ الله مقرر کړی وحی نبی علیہ السلام له ټوله وحی چې څومره راوړلې ده حضرت جبریل علیه السلام او جبریل ورته وایي په عبراني ژبه کې جبر قوت ته وایي طاقت ته وایي او ای په عبراني ژبه کې الله ته وایي جبر یا جبر په طاقت ته وایي قوت الله د الله طاقت د الله یو لوی طاقت جبریل نور لغاتم پکشتا مشهور جبریل دی بهر کیف زمارونو او کله یو ځل نبی علیہ السلام سره وعده کړی ور اعظم مرانه نو نبی علیہ السلام ترمذی شریف کې راځي نو نبی علیہ السلام ته تاسو کته ما سره بیګا وعده کړی ور اعظم بیاو وستا په دیوال باندې یو صادر او پاغي کې تصویرونه او دا کټلان د کوترې سپې د کړه نبی علیہ السلام فورا هغه صادر صحابه ته شپه د صادر وګورځوي بیبيانو ته وی پته نه کنه باز وخت پرده چا وی ځان دکړي دا وګورځوي دا کټ کې په دامن باندې او ګډه ته جوړ کې تولیانه په لختونه ته جوړ کې دا کټلان د سپې څخه چې وی کتل یو کوترې د کټلان ودا کم دی ودا حسین راستو حضرت حسین ماشومان خدا سپیلو وای کړي پیدا ومنځ نشپه پته ولګېدله چې کوم ځای کې دا تصویرونه د زیرو نو هغه ځای ته د رحمت فرشتې نه راځي د رحمت فرشتې هلته قطعا نه راځي حضرت خدیجه رضی الله عنها دومره هوښیاره وه چې نبي علیه السلام وی چې کله دا عجیب دا فرشته راشي دا غار حرا کې چې دې لیدلې وه نو ما ته به وې نبي علیه السلام ورته وې نو دې خدیجې رضی الله عنها سره نبي علیه السلام ناستو دغه جبرئیل علیه السلام راغی ورته وې خدیجې هغه چې کوم سړی مې درته یادو کوم کس چې راځي هغه داسې راځي نو خدیجې رضی الله عنها زر سرتور چې سر یې سرتور کو ویوستا وینو سینینما وی بدا فرشتہ دا ور دونه خیال بیبی وی چې سر میں پټو راغی چې سر میں سر تور کو نو فرشتہ بیا نه راځي د رحمت فرشتہ نو سپی پکې د کار سپی ساتل جیز دي تاسو کار د سپی ساتل یا څوکې د پار سپی ساتي چې زما څوکې به کې دام جیز دي یا دا ګړو چلو والا د اوس په ځان سره ساتي چې ذات وسل اوزیب ګړې چلو څوک حفاظت کوي دا درې قسم سپي ساتل جیز دي کارنا څوکې ګړو چلو د پاره چې باندې وباسي او سپي وسره او د دې درې سپونه علاوه سپي ساتل خبره او زنانه به سر تور کې سر تورې نه سر پټي نو ورته اعلان کوي یا ایها المدثر ایسا در مستور حضور پاک سونه د الله خو ټول قرآن لکه هر پیغمبر ته الله په نامه आवाज کړی دی هر پیغمبر ته یا آدم اسکن انت وزوجك الجنه یا آدم اے آدم توبی بالجنه اے ابراہیم هم دې رښتونه کو یا موسیٰ انی استفعتک برسالتی و کلامی یا موسیٰ آواز وکتے یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی ونام ورطا آواز کئی لیتر قرآن چوخایا اللہ نبی علیہ السلام تا بنا آواز کرنے دیکھ نوارتا ہوئی یا ایوہ المدثر تعدل حسن یا ایوہ المزمت تعدل حسن یا ایوہ النبی اے پیغمبر یا ایوہ الرسول اے رسول منامنو ملتا دعوالے منامنو کسوک یو بلتا اخلی پروانشتا و اللہ چی اخلی نپا اللہ خو اغشتی چی اخلی که خود شک و شبهانشتا احترام و ذات خو دکتا تایم اے پلان کی او دکتا اے کاکای چی دوارو که فرقشتا که نشتا
ए फलान की एक कली वाला एर और के देखिए फर्क था अल्लाह इज्जत दे वो बंदा बे वली इज्जत दासे कोले पैगंबर मुकर्रब द अल्लाह पटोलो पैगंबरान के सरदार पैगंबर अल्लाह मुंदा का उम्मत पर नसीब करे वरत करे या अय्युहल मुद्दस्सिर ऐसा दर वस्तुन के कौम दामाnan ke चौधरी और कौम दामाnan चौखाई हो da kau cari nak syam pasir kan no pasir ke ramanan ke ucat syam o pasir ke ramanan ke akal keluar qum fa anzir dakhala kullana انذار او تخفيف كذا فرق لانذار اغير ولو توي الى الله عزمت وسالك او منا وسالك لك يوم بچي تپلار وي بچي وري سپلے پکو کوا پی بری خوشی بچی رسولو کے گوتے موا مار بدی چیچی او دا پلار دا بچی چی یاری نو دا پدی بچی ظلم نکیا دا ظلم یارا ندا دا آغا یارا دا چی دا دی بچی تا ادب خی احترام و تا خی او دا پلار یو عزیز دی ظالم ندے دا دا عزمت تا بچی پدلے کے پروت تے نو چی کم یاری سر عزمت بی لوئی بی او دا کم یاره کې دا غوی دا تعجیب وی احترام وی پکې هغې ته انذار انذر دا قوم دا الله دا عذاب نه ویروه دا الله عظمت ورته وښایلو دا ظلم هغه نه چې ګني ظلم پرې دا ظلم عیاره کې راولي هغه نه او لږ په طریقه د ادب په لاره کې ویروه وربك فكبر دخل رب عزمت ورتبايا دخل رب لوي ورتبايا دخل رب نجي پیجندل دي بوت دا الله سره شریکي نو خدای دا بوت برابر کړي دي خدای دا چا برابر کړي دي د بوت دي الله عزمت نه ورني دي بچي دا یو بوت غواړي مرض شفا دا بل بوت غواړي باران دا بل بوت غواړي عزت دا بل بوت غواړي پیسہ دا بل بوت غواړي په سفر کې کامیابی دا بل بوت غواړي او دا ټول کارونه د بوتانو نه دي دا چا دي الله عزت بیان کړي بوتانو نه دو تورشي مخلوق نه تورشي ربك فكبر اے ربك فعظم دا الله تعظیم دا الله صفاتونه او توفیق دا الله لوی و توخایه چې دا زمون څومره سیږي د ټولو نیول کې دا الله دا ارس دا الله په قبضه قدرت کې دا وته بیان دا الله وربك وثيابك فطهر جامع دې پاک وساته دا نه چې جامع دې پلي دې پاک وساته نه اداب معلا طهارتها جامع دې پاک وساته مخکې پاکي دي ورکه کړی ده نشي دا ظاهري جامع کې مراد ولی دا کم سری ظاهری جامع خشتی مزیداری دا اغا یو عظمت تا سامعینو دا خلق پزر کی کینی او یا دا جامعون عمل مراد دے عمل چیزی مخینا پاک را روان دے مخینا پاک را روان ما خود طویلی دی اقتر سے پاک و ساتا دار در باندے رنش احتیاط والرجز فهجر او بوتان نه چې څنګه مخکې ځان ساتلی روز بوتان نو اوس هم ته ځان ساته مخکې دې ځان ساتلی دی دا ویم هغې اوس هم دوام وکړه ځان ساتلی دی بوتانو نه او ولا تمنن تستکثر که په چا سره ښېګړه کې نو دا بدل په تمه مه کوه چې لکه ما دله شل درکړي دي اوس به 1.5 راکړې لکه زمون دا خلق په دې غم خاله کې داسې کوي که نه کوي هغه کې کولی 1000 روپۍ یوسي سبا چې لزوي هغه یو نبي والا یوسي سبا چې لزوي کوېدل وي هلکه دله خو ما 1000 روپۍ وړې ما له خو یې راونه دی دله خو ما سیره کړې وه ما له خو یې ونه کړه دله خو ما ډبې وړې ما له خو یې راونه هلکه د خدای د خیرات په نیت نیک بخته وه تمام کوي چې مالا برابر سره یو بوته وګورم چې په دې نیت کې چې زما کوم سبا مال راځي دا ګناه ده په دې نیت نه ورکه
دا هغه وخت کې به سبا یا دا شته دی. دا زموږ د وطن خلک اکثر هم داسې کوي. یو بل له چولنې مولنې پیر څه مطلب دی؟ د خدای لپاره کوي. رښتیا وایه دا وایه د خدای لپاره کوي. جومات څادر کوي دا دې لپاره وړي چې نن مې سیرا چولې ده د 200 روپو سبا به تر 300 نن مې ټیم غوړي وړي سبا به 2 ټیمه نن مې بورې روجي وړي سبا به 2 بورې وړي. نو د خدای لپاره پکې څه مړیو شو او تا ولا شي یو پرون چې د مور پرتا وه مردار په شان دی نو خدمت ما کاو او نن دې ما ته ونه زما مور هلکه اوس هغه پرون ښه وه چرګي دې وله وړی نن دې مرداره جوړه کړه. ای پښتانه ای رونو هر کار چې کوې د پیغمبر د سنتو مطابق ژوند به ښې ښایسته به وستی کېږي یو څه وستی نه کېږي مولا او د خدای په نوم ورکوه. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي لا تمنن چا سره ښېګړه کې احسان کې نو چې هغه په داسې طریقه مه کوه چې ته ترې بیا د زیاتو مطالب خدای لپاره څه کوه. ولربک فاصبر زبردست کې دی بګورې مخالفت به دې شروع کېږي تنزل فکانو ویشتل وارسته کول نو دې ته زړه ټینګول اسان کار دی که ګران کار دی. نو الله دپاره صبر لربک مقدم کړی دی په دې آیتونو کې چې کوم نحوي هغه بلاغتونو امې درته ذکر نه کړل دی کې 15 غنټې تقریر دی. لربک فخاص الله د رب دپاره صبر لږ صبر کوه او یو سړی د خدای لپاره صبر خلق خبره مضبوط ګوره دې نه څه معلومه شوه لومبی خدا معلومه شوه چې علم به حاصلې مخکې ورته علم خو اقرا معنا دا د علم زده کړه ځان پوه کا. دویم نمبر که د علم حاصل کو نو بیا خلق مخلوق خدا ته دین ورسوه دا چې څه دې زده کړل بل ته ورسوه. قم فانذر پاسوه خلق ویروه او یاره لږه زیات مؤثرۍ په نسبت د زیرې او د خوشحالۍ د خبر ورکول او اصول یې ورته الله ورته اصول وښود. ستا دعوت او ستا تعلیم او ستا تبلیغ او ستا دا بل ته رسول د دین دا به هله اثر کوي چې ستا په خپله مورې ځان پاک ساتلي. که زه په خپل یو ګناه کوم او تا ته ویم ګناه مه کوه نو زما دا خبره په تا به اثر وکړي مړه په خپله کې او ماتې منې کې یا به اثر رکړي او چې زه له ګناه نه ځان ساتم او تا ته انتیم به کوه هله به اثر کوي. دا آیتونه نازل شو چې نازل شو نبي کریم صلی الله علیه وسلم صادر وغورځېد غټ دروند پیټې په سر هلته نبوت و 3 کاله مخکې او 3 کاله پس رسالت دور شروع د نبوت دور دا د رسالت دور هلته د نبوت پاک پسر او دلته د رسالت پاک پسر شو او ډیوټي حواله او سخته ډیوټي حواله شوه. حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ته وایي چې زه خو د الله رسول یم ما ته خو دا ایتونه راوړل بس لومبی هغې وایي ما خو د مخکې نه په دې ارمان هغې خو فورا په ښځو کې لومبي ایمان راوړو مسلمان په ښځو. حضرت علي ماشوم لوی د نبي علیه السلام سره د تره زوی د ابوطالب او رپوټ یې ورسره لوی شوی دی هغه ته وایي دا مسله ده وایي صاحب ما هم منلي اول نمبر په ماشومانو کې حضرت علي ایمان راوړو او حضرت زید ابن حارثه غلام دی د خدیجې رضی الله تعالی عنها په غلامانو کې لومبی ایمان او په بالغانو سړو کې لومبی ایمان چا راوړی دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغوی بالکل په سر چشم دا څلور اول نمبر مسلمانان او بیا رو لګیا دی مخالفتونه شروع شو جګړې شروع شو مخالفتونه شروع شو. هغه پیغمبر چې صادق رښتونی بیا ورته وي بیا ورته دروغجن
هغه پیغمبر چې د وحدي رښتونی به ورته چا ورته جادوګر، چا به لیونی عیاذا بالله، چا به کاهن. اسانه خبره ده. دومره مضبوط بات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر پریوت کې ده. موږ یې طالبان سره پټکي کله په سر پټکي نو موږ ته دا وایي چې دا پټکي دا نه دي جنې ورته الحمدلله دا سر نه تاو دا ستا په سر یو لوی بار پریوت ده. کوم بار چې خپلو استادانو زموږ په سر ایښودلی دا چې کوم څه زده کړل دا به امت ته رسې، مخلوق ته به رسې. اوس به د عطرو یا د مسواکونو دوکان نه کوي، اوس به تکړه شي دا به بل ته رسولو. تجارت کوه، ما د دا خبرې دا مطلب نه دی. اتن خرڅ دی که مسواکونه خرڅ دی که تجارت کې دا جیز دي، خو مطلب مې دا دی چې د تجارت لپاره دا خپله ډیوټي پرې نه دي. او دا یوازې د نبي علیه السلام نه دی او د عالمانو، دا د هر چا فرض دي. دا دلته کې مانه کومې خبرې واورېدې نو دا به دې کور زنانو ته به رسې، ماشومانو بچو ته به رسې، دوستانو ته به دا خبرې رسې. دا د پیغمبر علیه السلام موږ نبي علیه السلام چې کوم لوی حیثیت هغه هم راکوزی کړی، د دواړو جهانو مبارک سردار، لوی داعي امت دپاره، لوی مبلغ د امت دپاره، لوی معلم د امت دپاره، لوی خیر رسونکي د امت دپاره. امت کې د اسلام او د ایمان یو لوی انقلاب پیدا کړی دی. دا ډیوټي به مو تا ټول کړو چې هغه امتي وي. دا ډیوټي به کوي. د ملا لږ زیات علمي ابه زیات کوشش کوي، او ستا به پټینۍ علمي ته به پټینۍ کوشش کوي. ملا به په لوډ سپیکر ټولو خلکو ته کولی شي، ته به خپلو دوستانو ته کولی شي، بچو ته به کولی شي، ښځې ته به کولی شي، ماشومانو ته خو کولی شي. چې کومې خبرې واورې دا خو دا نه چې تا ولې یېلی شوې، دا خو یادې پاتې کېږي، دومره زر نه یېرېږي. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډیوټي. نو دا دور د رسالت شروع شو، لوی بات په سر. پیغمبر د پیغمبر ذمهدارۍ ډېرې زیاتې د امتي په نسبت. پیغمبر له خدای لوی کمال ورکړی دی، لوی حیثیت یې ورکړی دی، خو ذمهدارۍ ډېرې زیاتې دي د پیغمبر. وړې ذمهدارۍ نو دا څلور کسان لومړي حضرت ابوبکر صدیق، دا نور بیا وروسته مسلمانان شوي. یو موقع کې حضرت عمر او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما یو بل سره پټې غونډې اختلاف. ابوبکر صدیق ورته لږ استغه و، هغه ورته استغه و. نو عمر پرې خفه شو، چې خفه شو حضرت ابوبکر ورغی حضرت عمر ته ماما هغه خفه شوی وی نه دی روان پته دې مور پسې روان. وایي چې څوک چا سره زیاتي وکړي نو پکار چې بل د معافي بیا خورنو دیو پسې دی ما معاف کا کور ته واپسې لاړ. هغې مخکې دی ورپسې دی، عمر کې مخکې دی چې عمر په دروازه ورتګ نه شو نو دروازه ورته بنده وه چې تا زه خفه کړم او سره موافق وه. ابوبکر صدیق نیغ راغی د نبي علیه السلام مجلس چې را روان دی خفه دي چې را محسوب کړ. عمر مې هسې خفه کړ، دا خو زما ملګری د خفه کولو دی. عمر چې کوم سوچ وکړو نو ستومانه شو چې واقعي دې خفه کړم، خو بیا د معافي غوښته نو ما ولې معاف نه کړ او دروازه مې ورته بنده کړ. نو عمر مې پسې راغی. نبي علیه السلام پرې پوه شو چې دې سړي چا سره جنګ کړی. چې دواړه راغلل کېناستله نو حضرت ابوبکر ورته الوی. نو نبي علیه السلام حضرت عمر ته غوسه شوی، حضرت عمر ته غوسه. حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي صاحب بیا ته ما کړی دی. او نبی علیہ السلام بیا عمر ته غوسه دی او څه فرمایي؟ هل تعرفوا لي صاحبي؟ وی زما دا ملګري دا ابوبکر صدیق دی به زما له خاطره مات کې که غوسه راته ده کړې ده خو چې معافي غوښته ولې دې نه معاف کړه؟ هل تعرفوا لي صاحبي؟ زما دا ملګري زما له خاطره مات پکې ولې دې خفه کوې حضرت ابوبکر؟ او بیا څه وایي؟ وی یو وخت کې چې ما وی چې زه د الله رسول یم نو ابوبکر وی صدقته رښتیا دې وی، او تاسو ټول وی چې کذب په درو کوئ. دا لوی منقبت دی د ابوبکر صدیق
کہ معاویہ اللہ رسول واحد حضرت ابو بکر في صدقتا اللہ رسول رشتہ دی صدقتا رشتہ دی ویلی دی او تاسو ټول کې قدر قدر وغوړي دا ابو بکر صدیق نے مطلب جہاد تاریخ زمانہ خاطر زمان مرګري مما دا لوی منقبت جنا دا حضرت خدیجه لپاره دا حضرت علی رضی اللہ عنہ لپاره دا حضرت زید ابن حارثه لپاره او دا حضرت ابو بکر صدیق لپاره رضی اللہ نمبر خبر به ان شاء الله عند جمعه کې درته وایم نو دا زما په خبرو باندې عمل کول غواړي یو دا نبی اسلام د حالاتو نو خبر شه او زما چې کوم خبرې درته کوم هغه به کوټه ده باندې عمل وجه دا یو مرګري دعا کوي کوم کی بیماری دا اپریشن دی رب العالمین دې ول شفا یو سړي د پاک سره ناجیس تعلقی او خپل لور رشتہ هغه سره کوي د دې خواخې لور د څنګه د خپل لور چې خواخې سره ناجیس تعلقی دومره ده چې ښځه پې حرام وي ښځه پې حرام وي دا مسله ده جلیبي واقعات دا خو ډېر واقعې راځي خیر دی خپله ښه بیان کې د بدنظرۍ متعلق لویه ګناه ده او خلق بدنظری کوي او جناکیم کوي نو خدای دې منې کړي لویه ګناه ده الله دې منې کړي خصوصا د موبایل په مسله کې ډېر خلک مبتلا دي وایي که خپل یو خاوند د ښځې ضروریات پوره کوي هر قسمه ضروریات او ښځه بیا هم خفی او عدالت په ذریعه د خاوند نه طلاق حاصلوي نو په شریعت کې څه حکم دی نو ګوره که دا خاوند د ښځې پوره حقوق او ضروریات پوره کوي نو ښځه عدالت ته بیا ولي خو د چل به پکې وي که د چل به پکې او که بیا هم دا ښځه ضروریات پوره کوي او دا ښځه بیا هم ورسره بیا په دې دا مطلب چې د ښځې د خاوند نه دی عدالت دې زمانه کې عدالت چې فسق تنسیخ نکاح تنسیخ نکاح ښځه خاوند د یو بل نه جدا کړي دا شرعا معتبر عدالت چې کوم تنسیخ نکاح وکړي علماء د دې متعلق فتوا لیکلې ده شرعا معتبر دی خو الله په دې شرط چې عدالت د دواړو بیانات واوري د دواړو خبرې واوري او بیا یې تنسیخ نکاح کولی شي او که عدالت داسې وکړل چې مثلا دا یو کس وایي چې په ما زیاتې کړی دی او زما خبره یې پوره نه ده اورېدلې هغه له بیا د اپیل حق شته بل عدالت بیا د اپیل دی ښځه د خاوند سره شل یا د ښځې خاوند شل پنځوس کاله قید شي د ښځې حکم دی بس ښځه دې ورته جامې مامې ټولېږي ولا جیل ته حکم یې دغه دی دا ته ځان جدا کولی نه شي او بل خاوند نه شي چې کله جیل نه خلاص شي همدغه ښځه ده اوکې الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه الله ته زموږ راضي شي الله د خیر او د برکت زندګي نصیب کړي الله د فتنو مصیبتونو نه پاک او امان وساتي رب العالمین د نبی علیہ السلام په نقش قدم موږ روان کړي دا زموږ د فضل شاه لالا زوی د غازي شاه وفات شوی دی دا زموږ د سیدو د تندي او اکسیجن کې غریب وفات دی دعا ورته وکړئ الله یې مغفرت نصیب غازي شاه انسان دی بس زموږ فضل شاه لالا دې خدای پاک وبخښي هغه یا د هغه بچي ډېر لوی خدمت کړی دی او ښه لري قوم او د ولس او غازي شاه خو ډېر ښه سړی الله دې مغفرت نصیب کړي او په اکسیجن کې مړ دی خو شهید دی الله یې دا شهادت قبول کړي الله دې بچو له وارثانو له صبر ورکړي وروڼو دې الله صبر وکړي الله یې د نورو غمونو نه وساتي نور چې څومره مردګان وفات دي الله د ټول مغفرت نصیب کړي او کوم مریضان دي پروردګار ټول له شفا ورکړي آخر وخت مغفرت کریمه نصیب کړي لا اله السلام علیکم ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل په دې بیان کې تاسو واوریدل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې وحی نازلېدل سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم دا اوریدلو لپاره د مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ جزاک الله